بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زمرونو او خویندو، نن درته د ناګهاني آفاتو او د مصیبتونو نه د نجات دپاره د یاوالي وظیفه ښیم. دا داسې وظیفه ده چې کوم یو انسان د دې وظیفه شروع وکړي نو الله جل جلاله به د انسان د ناګهاني آفات، حوادث او د مصیبتونو نه به رب العالمین محفوظ ساتي. زما عزتمندو، یاوالی دا د الله جل جلاله یو ډیر مبارک نوم دی. که یو انسان په مشکلات او مصیبتونو کې ګیر شوی وي او هغه د یاوالي وظیفه شروع وکړي نو الله جل جلاله به زر تر زره د هغه مصیبتونو او د هغې بلاګانو د هغې آفتونو نه محفوظ وساتي. او که چېرته کې یعنې رب العالمین به هغه مصیبتونو او خفګانونه ختم کړي او که د مصیبت د راپېښېدو اندېښنه او یره وي او هغه رونم د یاوالي وظیفه شروع وکړي نو الله جل جلاله به په آینده کې د ناګهاني آفات او د مصیباتو نه به رب العالمین محفوظ ساتي. یاوالی دونه پاورفل وظیفه ده او دومره زبردسته وظیفه ده. نو محترمو راځئ دا وظیفه او د دې وظیفې کولو طریقه دا درته ښیم. د دې رموز او اسرارو نه چې کله تاسو خبر شئ چرته کې به هم دا وظیفه تاسو پرې نږدې. یاوالي وظیفې کې رب العالمین ډېر لوی تاثیر ایښودی دی. نو که یو انسان په کثرت سره دا یاوالي وظیفه کوي، یعنی چې د ده په خولې باندې هر وخت یاوالي 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 دا وظیفه شروع وي نو دا انسان به رب العالمین د ناګهاني آفات، مصیبات او د فجایي بلاګانو وغیره نه به رب العالمین محفوظ ساتي. نورونو ډېر زیات زبردست او مفیده وظیفه ده. بالکل دا وظیفه تاسو کولی شئ او د دې وظیفې تاسو ټولو ته مکمل اجازت دی.